ښه بسم الله الرحمن الرحیم ډایمنشن مینو په ډایمنشن کې اول شی دی کویک ډایمنشن کویک کومه ساحه ده چې په سلیش کې اتومات د ټولو نظري په اور بعضی پرزاجات نه په رسم تخنیک دا لپاره دی دا به سیټینګ کې ویایي چې دا وکتور څخه لیدل کنه چې موږ تولید یې په کاته کړل دي کنه رنگونه یې څخه لوي څه قسمي دوام چې دی لاینر دی لاینر په واسطه باندې فقط عمودي او افقي نظم زوري کی عمودي او افقي مثلا زور تام دی دو ځایونه ته دو ځای پر نظم زوري دو ځای کلیک کې دو ځایونه ته دو ځای خو دا داسې لري چې ولې ویڅوره د هغه نه لري په ځم داسې وخت زور تام چې ډیر شي لري پوش یعنی د هغه نه فاصله ډیر شو کچېره موبایل اندازه گذاری وي داسې موبایل خاطی مثلا دلته یو داسې موبایل شي ته اندازه گذاری نشي کولای دو مرتسم ښایي مثلا که زه واخلم ډایمنشن لاینر د دو پوسټه باندې د دو اندازه گذاری وکړم دا د دو مرتسم ښایي فقط یا داس جانب داسې عمودي نه ښایي نو د دو پوسټه فقط عمودي او فقط اندازه گذاری او د دو موایل اندازه‌گذاری الاین په حساب باندې بیا موایل اندازه‌گذاری موایل هر هم موایل کې هم افقی دواړه کې سیش مثلا دا اندازه‌گذاری ده موایل حساب افقی و عمودی هم پکی هر قسم اندازه‌گذاری الاین پوه شوئ یعنې دواړه اندازه ګذاري په دو باندې کې بل دی قوس د دو په صورت قوس اندازه ګذاري کې قوس ارک اندازه ګذاري پکې دا سلیکټ کا او دا خدای که وښایم ارک د قوس بیا د دو په سیټینګ کې موږ دا وایو چې آیا دا قوس ورسه علامه وي ورسه نه دي وي موجوده په ساري دلته په ساري داسې موجوده وي بیخي نه وي څه رقم دا سیټینګ یې موږ څنګه کوو ورته وایي پوه شوې بل دی ډایمنشن اردینات د یوې نقطې کوردینات موږ ته معلوموي د اکس نه موږ ته د یوې نقطې کوردینات څنګه کې معلوموي مثلا زه غواړم چې دغه نقطې اکس به څه وي وای به څه وي دغه نقطې اکس وای د دو اکس وای څه دي ډایمنشن اردینات ده که داسې لاندې کش کم د چیش کوردینات به وښایي د اکس او داسې که کش کمه د وای به وښایي ولې ځکه چې که چېرته داسې خطونه وي داسې دا ټول د وای کوردینات ښایي دا اوس وای پسې ښایي که نه مثلا بل داسې خط وي دا د وای په محور ښایي که نه وای داسې پورته دا څنګه وای ښایي د اکس په جهت دی خو د وای په جهت باندې ور عمود دی داسې د وای په جهت دا د وای په جهت عمود خط دی دا یو خط که بل خط دلته وي دا د وای په خط د دو عمومي ارتفاع ښایي د وای نه که داسې خطونه وي هغه د اکس نه ښایي اکس په جهت داسې صحیح شوه یعنې دا د اکس په جهت فاصلې جدا شوي دي که نه او هغه د وای په هغه فاصلې جدا شوي دي که نه دا اوس د اکس فاصله ده پوه شوې او دا لې معلومېږي ګوره دا د اکس وای کوردینات صفر دي ته دو ځای پورې فاصله څه وي دا ډېره ده او هغه دوه ده دا معنا چې دغه ځای نه که تاسو کوردیناتو نه قیمتونه داسې واخلئ ته دو ځای او د وای په جهت باندې داسې ته دو ځای دا فاصله ده که نه د دو نقطې کوردینات د اکس په جهت داره دي که نه انته دو ځای او د وای په جهت ډېر کم دي وینې دا په دغه ساحه کې دا د وای جهت دی داسې د وای په جهت پراته دي خطونه دا فاصله د وای ده پورته که نه د دو ځای نه د دو پر د وای فاصله ده که نه او د دو سنټر نه ته خواته پر د اکس فاصله ده که نه داسې دا د اکس فاصله ده که نه یعنې دغه قیمت به د اکس وي که نه یعنې دا موږ داسې کوز کړو په اکس باندې مې قیمت کړو پوه شوئ پې نو داسې چې لاندې کش کوي د اکس قیمت ښایي او داسې چې کش کوي د وای قیمت ښایي د یوې نقطې کوردینات درته ښایي
د دو نقطې کوردینات وي د اکس په هغه 2 د وای په محور 2 داره دی او مثلا داسې یوه سطحه ده سپلاین که نه اس پی ال منحني سطحه ده اف 8 څه شو یا داسې سطحه ده د دو نقطې کوردینات معلوموي چې دا څومره لوړ دی دا څومره لوړ دی اسکټ نقطه نو د اردینات نه استفاده کوي یا د اتاق د هر کنج کوردینات معلوموي کنه اردینات تا د دو نقطه کوردینات معلومه که اکس یخای باید کار ترکش که کنه دست او که وای خای باید دست یا خطای کش که دای اکس دی دای وای دی اوس د دو نقطه کوردینات وای وگره او تا څلوېښت د دو څه دی نه اکس مې وکتو که وای مثلا د دو نقطې وګوره د دو ځای نه او د دو ځای څو دی 33 او دا 25 که نه دا ټیټ دی دا وګوره 26 دا لږ د نه لوړ دی او لوړ به م وي که چېرې داسې دو ځای خط وباسې اف 8 ووایه لوړ پوه شوې نو د هرې یوې نقطې کوردینات د وای په محور کوردینات داسې چې کش کوي ټول وای داسې بیا د اکس په محور مثلا کوردینات واخله اردینات مثلا د دو نقطې کوردینات د اکس په محور اف 8 د دو نقطې کوردینات دا ټول د اکس دي د دو نقطې کوردینات دا څو دي 29 یو دېرش 9 دا سپیزو پاکی وخته که نه پوه شوې پرې د دو پوسته کوردینات ښودل کېږي کوردینات رډیوس د دو پوسته شاوه اندازه کېږي شاوه کلیک یې کړه چې چېرته یې ښایي آر 2 اشاریه ده او جاج د دو پوسته که تاسو فارمات کې کار کړی وي که چیرې په یوه پروژه کې یو قوس ډېر غټ وي په د پروژه کې شامل نه شي یعنې داسې یو قوس وي چې دغه مرکز دلته نه ځایېږي ډېر لرې وي که نه داسې یوه پروژه به تاسې نه وي کار کړی مثلا دلته یو څه پروژه کار کړی ډېره د کار وکړه نقشې دلته داسې یو قوس راغله چې داسې ځایونه او داسې رسم کړه که نه د دو مرکز ډېر لرې دی نقشې نه وځي نو دا باید داسې په مات شکل اندازه ګذاري شي داسې کاږه اندازه ګذاري ورته وشي چې مرکز یې وتلی نقشې نه که نه نو دغو قوسونو د اندازه کولو دپاره بیا څه شي نه د ارک نه استفاده کېږي په مایل هغه کې په هغو باندې چې ډېرې غټې ساحې هغه وي نه معلومېږي په هغه کې بیا د هغه کېږي ښه موږ یو فارمات کې کار کوو بده کې د دو دپاره چې ته هغه کوې هغه بیا دغه اندازه ګذارۍ نه ماته اندازه ګذاري په تاسو نه وي کړې دا سلیکټ کړه یو ځای کومه ځای ورشیرې شي د دغه ځای داسې ورشیرې وکړه اوس وي دغه ماته اندازه ګذاري دغه 45 درجې دی دا کېدای شي دا په سیټینګ کې موږ بیا 90 درجې کړو ښه بیا وایو چې دا ځای موږ غواړو چې 90 درجې شي اور 40 خو مرکز دا دا معنی چې دو مرکز په ورقه کې نشته وتلی دی ورقې نه پوه شوئ پرې بل دی انګل د دو پوسته زاویه اندازه کې دا زاویه دواړه هغه یې سلیکټ که نه دا زاویه غواړئ که دا زاویه غواړئ که متقابل د راست د بله خوا که دا دا پوه شوئ پرې 3 درجې او اندازه گذاری چې دا یو بیسلاین اندازه گذاری تا یو کانتینیوز اندازه گذاری ده دا داست اندازه مثلا داست یو اتاقونه دیسیش بیسلاین اندازه گذاری ده معنا چې دو تا یو اساس په نظر کې نیسی د یو اساس نه اندازه گذاری که بیس لاین مثلا دا خط ایسیش د دو اندازه گذاری دلته داسې یو اساس ورته نیسی د دو ځایونه ته د پر یوه اندازه گذاری کو بیا د ماغه یو اساس نه داسې د دو ځایونه ته د پر بل اندازه گذاری کو بیا ماغه یو اساس نیسی دغه ځایونه دا داسې ساره ورته نیسی ته د بله ته د پر داسې بله بیس لاین اندازه د دو ځایونه د یوه اساس نه اندازه ګذاري کولی د یوه اساس نه ده پوه شو چې بیا په سیټینګ کې موږ د دو ترمنځ فاصلې اضافه کولی شو دا فاصلې څومره وي داسې او دلته یوه ساحه مجهوله پاتې کېږي دغه ساحه اوس دا معلومه نه شوه چې څومره شو
ځکه دا معلومه شوه بل د دو ځایونه هم تر دغو سره معلومه شوه خو د دو ټولې نه به دغه منفي کاوي لسو ته همدا درکړي چې دا پر ځای جوړ دا سو هم معلومه نه شو دا معلومه نه شو د دغو ټولې نه به دغه منفي کاوي دا لسو درکړي د دو ټولې نه به دغه منفي کاوي دا پر ځای جوړ کې ډېر استعمالي که نه نو دا بیس لاین د دو اندازه ګذاري دپاره یوه اندازه ګذاري باید په لاینر باندې شوې وي چې هغه یوه ونه شي بله نه کوم مثلا لاینر دا یوه اندازه ګذاري مې ورته وکړه چې دو ځای نه ته دو ځای یوه اندازه ګذاري ده صحیح شو ده نور اندازه ګذاري د بیس لاین څنګه کلیک کې اتومات ترڅیا ته کومه ځای ده ویم بله ته دو ځای ده بله ته دغه ځای ده بله ته دو ځای د یو اساس ده یوه اندازه ګذاري د دو ځای نه وشوله ته دو ځای د دو ځای نه شروع شوه داسې راته دو ځای بله د دو اساس نه شروع شوه راغله ته دو ځای بله د هغه ځای وشوه ته دو ځای همداسې پسې ځي پوه شوې دو ته بیس لاین د یو اساس نه اندازه ګذاري ویل کېږي اوس دغه ساحه نه ده معلومه دا چې ته معلوموي د دغه ټول اندازه ګذارۍ نه به دغه لږ اندازه ګذاري منفي کوي ده دغه بلې ساحې دپاره همداسې که نه که چیرې غواړې چې کنټینیوز مسلسله د هرې برخې منظم اندازه ګذاري درته وکړو که نه د دو دپاره هم باید یوه د لاینر په واسطه باندې شوي مثلا دا یوه اندازه ګذاري درته داسې صحیح شوه بیا له کنټینیوز دا سلیکټ کړه ما ته هلته شروع کېږي د وضع بله ته دو ځله دا د هرې برخې جدا جدا ښایي هره برخه جدا چې په تعمیر کې دو نه استفاده کی زیاد ټول استفاده د دونه کی پوش بل دی ډایمنشن کنټینیوس خمور کنه ډایمنشن سپیس اندازه گذاری ته فاصله ورکړه مثلا dimension space د دغه یوې اندازه ګذارۍ نه زه د نورې اندازه ګذارۍ لږ لرې کوم بیا والي دا بیا ټکور کوم ډایمنشن بریک د اندازه ګذارۍ ماتوالی څه خل موږ تاسو اندازه ګذاري وایو چې یوه اندازه ګذاري چې بل کاته کوو مثلا تهداب تاسو لیدلی که نه تهداب داسې جوړېږي که نه تهداب داسې یو شکل لري که نه د دو اندازه ګذاري چې کې د دو اندازه ګذاري چې کې دلته ډایمنشن نه داسې کوي چې د دو ځای نه ته دو دغه په اته چې اندازه ګذاري کوي که نه مثلا دا دی صحیح شو اوس دغه افقي په اته هم پکار دی چې اندازه شي که نه مثلا دا دی یا د بیس لاین استفاده وکړي دا خطا قطع وکړه اندازه ګذارۍ خطا یو بل قطع کړي دلته غواړي داسې یو خط ورته مات کړي چې بل داسې چې که نه یو مات شکل نو ډایمنشن بریک نه استفاده کوي بیا په سیټینګ کې دو اندازه ویلی شي ډایمنشن بریک دا خطونه څنګه که مات کړه چې اول د هر یو سلیکټ کوه ما ورته مات کېږي مثلا دا بیا په ډایمنشن بریک کې دا فاصله مې ویل چې دا فاصله څومره وي لږ وي که ډېره بس سټایل کې هلته ورته وایي دغه تخ نه دي خطا کړي نو دوی ته کې ډایمنشن بریک د اندازه ګذارۍ ماتول دا خط سلیکټ کړه او دا پسې سلیکټ کړه یو که اول دغه سلیکټ کړی وي بیا دغه کې ډایمنشن بریک اول دا سلیکټ کړه بیا دا پوه شوئ انشاءالله د اندازه ګذارۍ ماتول دا ملټي لیډر دی لیډر هم دی ویلی د دو شارکټه چې دا ال ای انټر دا ال ای انټر لیډر په ځینو کې
وکتور لرونکي خط ته لیډر وایي وکتور لرونکي خط په ځینو کې کار کوي که پام کړئ داسې جهت ورکوي ال ای انټر د دو سیټینګ هم یوي د دو ځایونه شروع شه داسې چې څنګه شروع کې خط سر یې وکتور دی ته ده په ځینو کې رسمیږي د ځینو دپاره جهت چې داسې پرته نو لیکنه هم ورته کړای شي مثلا ملټي لیډر دی یا جهت دغه وکتور دی داسې تندرز هیڅ څه شی ورته لیکي دا اشاره مه کوئ په ځینو کې داسې لیکل کېږي اپ ډاون پورته ښکته ښکته که نه بیا یې دو سیټینګ هم بل دی ټولرنس دو ته بعضې سمبولونه راوړل کېږي د اندازه ګذارۍ سره مثلا که یو ځای تاسو ته داسې یو شی په کار کېږي لکه اټ په کار کېږي یا قطر په کار کېږي که نه یعنې مثلا 12 سیخان په قطر دی یا 4 سیخان په قطر دی 12 ملي یا 4 سیخان په قطر دی یا 12 ملي قطر اټ فاصله داره که نه بعضې ټولرنسونه ورته اټکول دي هغه د دو ځایونه ضرور نه دي مثلا دا قطر علامه ده که نه اټکوی شي قطر علامه ده ورسره دی د اندازه ګذارۍ سره اټکول انزرټ کول دي که نه خو دا د بلې طریقې نه عملته بیا کولی دغه ځای کې ډېره ګوتې ما اندازه ډېره بې ټیمه ګډه وډه شي بیا بیخي نرسي او بل سنټر مارکس د مرکز د دایرې د مرکز ښودل دي مثلا دا دایره ده نه اوس ما ته نه معلومېږي چې مرکز یې چېرې دی که نه نو دلته ورته آن که سنټر مارک دا مرکز درته ښایي د دایرې مرکز سنټر مارک دا به داسې مرکز کوي سنټر مارک نور داسې مرکز شی کله لري مستطیل کله داسې هغه مرکز لري چې به واترو یو دایره د منحني شکل چې داسې بیضاوي به وي دغه ښایي داسې چې د یوې هغه نه ښه بل دی انسپکشن دا د چیز دپاره دی ښه دا د دپاره دی که مثلا چیرې اندازه ګذاري داسې یو شکل کې ښایي یو شکل درته وښایي مثلا زه ورته چیرې په دغه شکل کې وښایي صحیح شوه سلیکټ کومه یو اندازه ګذاري ده دا انټر صحیح شوه دا یې اوکې اوس دا 33% او دا شی څه شی دی که نه دا داسې دي که چیرې مثلا تاسې داسې بعضې پرزې ولرئ داسې پرزه رسمي که نه دا چې ټیپیک یوه پرزه ډېره اوږده وي 300-400 متره اوږده وي که نه بیا دا داسې په قاطع شکل ښایي که پرزاجاتو خط هم ښودلي لیدلي وي داسې قاطع وي پرزه کې چې قاطع ښایي داسې صحیح شوه کاپي پرزه چې ډېره اوږده وي بیا داسې قاطع ښایي نور دومره ځای رسمي وي نوره پرېږدي ټوله یو قسم وي پرزه داسې شکل ورکوي که نه قاطع شکل داسې غوڅ ځای ښایي چې دا ډېره غټه پرزه ده خو اندازه ګذاري خپله پرې وي اوس چې مثلا ته دلته اندازه ګذاري وکړې په اندازه ګذاري دې ورته وکړله مثلا دا د اندازه ګذاري د دو ځایونه تر دو ځای پورې سړک څو کیلومتره یو خو اندازه رسمي کې چې سړک پېژنه ټول داسې سړک اوس په دې کې اندازه ګذاري دې ولیکه ورکړه دلته د ډیټ کې راوسته ورته ودې لیکل چې 200 متره یو سړی وي نو دا چې 200 متره پرزه ده ته به دا قاطع شکل ورته ښودلی وي او بل به د دلته انسپکشن کې ورته لیکلي وي انسپکشن چې دا په دغه شکل ماته وښایه انټر اوکې چې 33% پرزه مرخصې ده نوره مې نه ده رسم کړې یعنې نوره مې اصلا د دغه ټولې پرزې نه داسې یو دا کې بر دی دا رسموي دلته مې داسې غوڅ کړی دی که د لږ ځای مې رسم کړی نوره مې پرزه لرې کړې ده همدا رقم پرزه ده چې سړی پوهېږي چې یاره دوی پرزه کې قاطع خستې ده او همداسې پرزه ده خو د لږ ځای ورخصه رسم کړی دی پوه شوې یا مثلا داسې دا کې بل دی که نه ډېر غټ دی ته داسې لږ اندازه ترخان دلته یې رسموم دلته دا شی ورکوم چې دا 200 متره کې بل دی دلته دا یو داسې روبوټ دی نو دلته دا شی ورکړي چې 33% مو رسم کړی نور شته دی نه مې دی رسم کړی پوه شوې یوه پرزه په قاطع شکل مو که نیمایي وخت 50% که نه چې څومره ځای شي سیدیم تغییر کیږي سره او دا دی مثلا ګوره مثلا یوه بله هغه روښانه صحیح شوه ډایمنشن انسپکشن دغه ته فیصدي ورته تغییر کړه 50% ورته
دا یا په د بل شکل وښایه یا یاره په دغه شکل یې وښایه کومه یوه اندازه ګذاري ده دغه اندازه ګذاري داسې شکل که نه یا یې په د بل شکل وښایه که چېرته وي داسې چې بیخي هغه نه وي که ده بارډر یې اندازه فیصدي 80%. اندازه گذاری کومه یوه ده ده پوه شوی پې او بل دی جاج لاینر اندازه گذاری په ماته که دا پرزه تا ماته وښوده اندازه گذاری هم داسې ماته باید وښایي اندازه گذاری د اندازه گذاری خط متول هغه ماته قطع شکلونه به درکم خاطر که تعمیر قطعی پلان قطعی سرک قطعی دست شکل پوه شوی قطع لاین دیدم اوبلیک دا اندازه گذاری دست مایل کاغول که چیرې مثلا میگو تاسې دلته یو پلان ولرو داسې دا د افقي جسم یا پلان دلته نمار اسموي دست نمار زاویه نشته دا پرزه از دیوان اندازه گذاریم داره نکیږي او پرزه ده دوم نکی وخت ځای کم دی کنه دا باید دست لږ مایل او خود شي د اندازه گذاری یو څه مایل شي اوبلیک کاغه دست مایل کوم اندازه گذاری ده ده انټر ویچوره کاغه یم 15 سره درجه کاغه دست کاغه از دیوان اړه لري یا اوبلیک دا اندازه گذاری سلیکت که انتر ویا شپیته درجه پوه شوی پی اوبلیک بونده اوبلیک پا آقا کمش دا ورد که دست چه لیکنه کاغاشی کنه مثلا 80 درجه لگه بده غونه کاغاشی سی دغه اندازه گذاری کړلای د اندازه گذاری کې تغییر نه راځي فقط دا ټول اندازه گذاری است وي مشکل خلاص ده دا کې لکه دا اوبلیک دا اندازه گذاری ده څو درجه مثلا 10 درجه کا تراس کوي مثلا یو د یوې پرزې اندازه گذاری په بله کې یو پلان اندازه گذاری په بله کې ورته خطا کېږي اوس د دوی اندازه گذاری د ښه پوکه کړلی شي دا د ده سوی د بل څه نه ګډېده که چېرې هغه اندازه گذاری وای دا ورته ګډېده پوه شوې د یوې پرزې اندازه گذاری په بله کې ورته خطا کېږي کېدای شي دا نور دا هم لږ تر تو کړي لږ هغه تر تو کړي پوه شوې پې خو منفي ورکه دغه ته کېږي مثبت د دغه زاویه ده دا زاویه دغه په کې سطح نه زاویه ده 80 درجه ده که د دنوي وړه ولا دغه ته راغ کېږي کنه ته وي د دغه په کې سطح ده داسې دا 90 درجه ده کنه دا به 80 درجه پوه شوې پې خو په اوبلیک خو پوه شوې انشاءالله مشکل نشته خو په اوبلیک کې بل شی دی یو نیو ده یو روټیټ ده یو اوبلیک ده اوبلیک خو پوه شوې که نه هم دا خپل اندازه ده نیو کې نه وي مثلا ته ورته وایې چې یاره دغه اندازه ګذاري نه درته دا د یو چا پلان درخلی ایډیټ کوئ درته خپل اندازه ګذاري کې ورلیکې که نه ورته دا 200 ده رنګ یې هم تغییرولی شي لیکنې سټایل هر څه تغییرولی شي رنګ یې سور اوکې کومه یوه اندازه ګذاري ده دغه انټر یوه اندازه گذاری ته تغییروي ایډیټ کې خپل جسم خو تغییر نه کوي نه فقط اندازه گذاری ما اصلي ته جسم تغییر نه کوي اوس که بل چاته په ته تغییر وکړې چا پلان یو پرځه زر ایډیټ کې چاته یې ورکړي په پلان کې چې پورټکټ کې یې ورکړي ستې تر باندې پیږي داخلي اندازه گذاری کوي داسې دلته یې واخلي اندازه گذاری یې کوم داسې وي دا یې پلان ایډیټ کړه که نه نو ته به دا پی ډي اف ته ورته اړوې به ورکوي پوه نه شي پی ډي اف کې بیا نشي ښودلی که نه نو دا پورټکټ کې دی چې جاري کوري که بیا پورټکټ کې چاته شی نه ورکوي
اټوکډ کې د څه ثبوتي وي د څه اندازه ګذاري کوي پوه شوې نو ډایمنشن اوبلیک ته چې کله واخیسته په اوبلیک کې بیا څو دانې دي یو نیو دی یو روټیټ دی یو اوبلیک خو مې ووایي که نه نیو نوې اندازه ګذاري دلته یې ور ولیکه په دې ځای کې کلیک وکړه اندازه ګذاري ولیکه مثلا 150.250 کنټرول ای رنگ تغییر که ده اوس کومه یوه اندازه ګذاري ده دغه ده صحیح شو بل دی په دوی کې روټیټ خپله یو اوبلیک ټول اندازه ګذاري د لیکنې سره داسې تویوي روټیټ فقط دغه لیکنه اندازه چرخوي روټیټ وي په څو درجې ده 15 درجې خپله فقط دا لیکنه تویوي روټیټ زاویه ورته ورکړه مثلا 10 درجې انټر پوه شوئ یا اوبلیک د اوبلیک هم چې واخیستلو دا مې عملیه وکړله بیا انټر ووایه 3 دانې نږدې کې ښه روټیټ ورته ورکړه 90 درجې دا به 90 درجې کړو پوه شوئ نو که په کوم پلان کې اتومات تاسو تغییر والی د نیو نه بیروالی روټیټ نیو اندازه ګذاري ولیکئ کې مثلا 100 یا 1000 کومه یوه اندازه ګذاري په ده باندې ورکړئ ښه ډایمنشن سټایل دا شی دی الاین ټکسټ دا خو نه دی ویلی که د ټکسټ موقعیت هم انګل زاویه دا بیا ته ورسته ډایمنشن سټایل ښه یوز خدا اندازه ګذاري خدا کړه لوش سره کمې کې څخه ایډیټ والی دا رقم ته وکړه داسې کاش که دا دایرې اندازه ګذاري وکړه دا شی وکړه نه اوس په دې کې سیټینګ والی دا لیکنه تغییروي دا تغییر نشو دلته که نه مثلا دا غواړي دا لیکنه دا رقم ته ونیسي دا لیکنه باید دا خط بسته شي د خط په سر دا لیکنه وشي که نه دا وکتورونه نه وي داسې خط وي داسې اوبلیک باندې دا شان دا څه شي کې دا په ډایمنشن سټایل کې ده ډایمنشن سټایل یا هم ډي انټر صحیح شوه موډیفای په ډایمنشن سټایل کې دا خبرې لاین دی سمبولونه دي ټکسټ دی ځای په ځای کولی دي او یونټ دي که نه لاینز خطو ته ویل کېږي ارو سمبول د وکتور ته ویل کېږي ټکسټ د لیکنې ته ویل کېږي او فټ د هغه ځای په ځای کول دغه اندازه ګذاري کوم ځای کې ځای په ځای شي ووځي برون ته داخل کې شي چیرې شي لاینز لونه دوه قسمه دي په نظر یو ډایمنشن لاین دی یو اکسټنشن لاین ډایمنشن لاین د اندازه ګذارۍ خط ته ویل کېږي او اکسټنشن لاین کومکي خط ویل کېږي دا د اندازه ګذارۍ خط نه ده او دغه کومکي خط نه ده چې وتلی صحیح شوه اوس وي ډایمنشن لاین په کوم رنګ زه چې سر رنګ دی د لاین شکل څخه وي کوم شکل وي د کې ډېر شکلونه دي کوم شکل وي دا ګوره څه رقم شکل وي خو عموما کانټینیوز یا ادامه لرونکی یا مسلسل خط ورته انتخابي یا بایلیر وي هلته که نه کانټینیوس خط صحیح شوه دا د خط دی او د خط ضخامت وي څومره وي د خط ضخامت زه ورته وایم چې د خط ضخامت یې بایلیر ایکس 9 میټ ښه extended bond ټک دا چې کله هلته موږ ډیسیمل انتخاب نه کړو دا بل انتخاب کړو بیا دغه پاله کې دا بیسلاین سپیسینګ اندازه ګذاري مې چې درته وکړله د یوه اساس نه بیا دوی ترمنځ د فاصلې دي دا څه خل فاصلې دي مثلا زه بیا دا مجبور یم پریویو کړم بیسلاین سپیسینګ دلته یو څو توکونه اخلم صحیح شوه اندازه ګذاري ډایمنشن لاین یوه دانه باید ورته وشي که نه اوس ورشه ډایمنشن او بیس لاین اندازه ګذاري ده اوس د بیس لاین سپیسینګ دا د دوی ترمنځ فاصله د دوه خطو ده د دوه ځای نه ته دوه ځای ده دا هلته تغییرېږي ډي انټر
مودیفای شو بیس لاین سپیس 3.3 ده یا ده یا 1.15 set current class اوس ګره ورته ښه یوه کنټینیوز اندازه‌ګذاري زه دلته یوه اندازه‌ګذاري کم ده اوس بیس لاین اندازه‌ګذاري وګوره چې څه رابطه یو د بل نه لري ترمنځ فاصله څومره ډېره شوه د ده څومره وه د ده 1.5 شوله ده دا رازیاته شوه پوه شوئ پرې اوس یعنې که دلته اوس دا اندازه‌ګذاري زه وکړم هغه به ډېره یو د بل نه لرې وي بیس لاین بیس لاین داسې به د بل نه لرې شو پوه شوئ انشاءالله دا څیارې کړي اندازه‌ګذاري کړي بیا په هغې کې خو نه په هغه کې نه چې مخکې شوي وي نه په هغه کې نه وي بل ډایمنشن چې ده د ډایمنشن دوه خطونه دي ښه د اندازه‌ګذارۍ یو د نیمایي داخته د یوه په نامه یو د داخته د دوم په خط په نامه زه ورته دا یو خط یې دی نه ښایي وینې د یوې خوا هایټ د بل یې دی هم نه ښایي د اندازه‌ګذارۍ خطونه بیخي نه ښایي سوپریز ورکول ته وي سوپریز دا اوس که ټیک مارک کې دا خطونه به نه درته ښایي د اندازه‌ګذارۍ خطونه به نه ښایي فقط کمکی خطونه دي د اندازه‌ګذارۍ خطونه بیخي شته سوپریز دا پوښتنه وشي بعض وختو کې وي د هغه چی پوسټه موږ کولی شو چې دا هغه ورک د اندازه‌ګذارۍ خطونه ورک بل اکسټنشن لاین د کمکی خطو په اړه باندې معلومات زه ورته چې رنګ دی داسې زیړ او سټایل یې څخه وي کوم قسم خط وي دا همداسې که د بندوډ داسې منقطع وي داسې څه قسم خط وي دا وي دا مثلا دا خط ورته انتخاب کړه دا نه دا هغه وي یعنې د یو خط سټایل په دغه قسم څه کېږي او د ده ضخامت څومره وي ضخامتونه یې پرې دا یو کمکی خط دی نه وي دلته هم سوپریز دی که نه د یوې خو دی نه وي د دواړو خو دی نه بعضې وخت په تعمیر کې اندازه‌ګذاري کېږي دا هایټ کېږي ښه بار ډېر ژر کمکي نه هایټ کې اندازوي خطونه خو کمکي هایټ کې وي دا اوس یې کېږه یو به دا راکړه هر ځای به د یوې خو خط داسې وي د یوې خو به سم پوه شوئ دا اول داسې کوي خو دا خو مې سټایل ورته باندې دلته مې بیا ستا کور وکړو ته خبر نه زه خبر نه شو بل د اکسټنشن باید ډایمنشن لاین د ده د هغه فاصله ښایي څو د 0.1 د زه ورته وایم چې 2 دې وي دا را به ووځي د ده وکتور نه هغه وتلې سطحه د وکتور نه پورته وتلې سطحې نه دي د کوماکي کمکي د 2 نه 3 ملی چې وځي سټانډرډ څو د 3 نه 15 د 2 نه 3 زه ورته وایم چې 0.13 دا وتلې سطحه ده یو دا هغه وتلې بل دی د اصلي پرزې نه د دغه پرزې نه هم یوه فاصله ده د اصلي تعمیر نه که دا صفر کې دا پوکه صفر شي که دته قیمت ورکړې مثلا 3 دا دارته لرې شي بیخي ته ووتله که دا ورته صفر کې 0.1 وي که بیا به ورنږدې شي که نه که صفر کې پوکه پرې ورلګي مثلا دا صفر صحیح شو صفر دا پور چې سپېدلې وي که نه اوس یې که چېرې د صفر نه لرې کې مثلا ورته وایې کې 0.13 دا رابطې لري د اصلي تعمیر یا اصلي پرزې نه او اکسټنډن لینت دا مشخص یو لینت ورکوي مشخص
یعنی که یو و لنت نیم به دونه خواته وي او نیم به دو خواته که دوه و نیم یو به دو خواته وي نیم خو دا نه ټیک مور کېږي بل دی سمبول دغه وکتور ته ویل کېږي دا وکتور یې د سمبول په نامه دی که چیرې وعلیکم السلام که چیرې دا وکتور موږ مثلا اوبلیک داسې که تعمیر انځکزوري په دې شکل وي که نه اوس کېدای شي د دوم خط بدله کړي د هغه بل خلک یا د دوم سر وکتور د یوه سر درته چې نه دواړه دې څنګه وي داسې ډبل شکل اوس به اندازه‌ګذاري د وکتور په واسطه نه کوو او عموما د تعمیرات اندازه‌ګذاري په همدغه خط کې بل دی په دوی کې که چیرې کلوز دا لیډر دی لیډر نه وایي چې رسمي کوزینې لپاره خط وي د هغو سر داسې وکتور وي که څه خل وي که زه ورته وایم چې مثلا داسې وکتور دی نه وي داسې شی دی وي دا رقم ته یا داسې باکس غونته وي ال ای لیډر دلته کلیک وکړه داسې ډي انټر modify که دلته ووایو چې دا دی اوبلیک سیټ کاري اوس اوبلیک شو که ووایو چې ډاټ یوه نقطه ورکوئ هر قسم چې وغواړئ کولی شي داسې وکتور نه وي باکس فیلډ یعنې ډک شکل دی ډاټ نقطه دی سیټ کاري دا د لیډرز کلوزد فیلم ارو سایز د دغه اندازه ښیي د لیډر او د هر ودې پر مثلا دا یو دا را بغټ دا کېکه ارو سایز مودیفای 0.1 دا چې دا سنټر مارک دی د دایرې وي نه دی وي بیخي نه هغه دی نشته که مارک کې یو مارک دی وي داسې او که لاینز کې محوري خطونه دي پوه شو که چیرې مارک وي اندازه یې هم تغییرولی شي دا دی 0.0 نه ده کېدای شي دا ورته یو کړي 0.0 نه پوه شوې بل دی بریک سایز هغه اندازه‌ګذاري چې ما ته شوله ما چې د تهداب اندازه‌ګذاري وکړه د هغه سایز ده 0.12 چیرې مې وکړله دا هغه ده دا ما ته چې اندازه‌ګذاري دوی اندازه‌ګذاري کاته کو یو بل هغه په دغه ځای کې اضافه کړي مثلا 2 کې سیټ کړئ کلوز ښه دا فاصله څنګه اضافه شي مودیفای بل دی هغه کاوس چې کله اندازه‌ګذاري کو کاوس یو قوس دی نه F8 قوس د دو اندازه‌ګذاري ده dimension arc دا دی دلته داسې یو شی لري د علامه د دو قوس علامه وحدت سره کم شي دلته تشریحات preceding dimension text د اندازه‌ګذاري د باغل ته دی preceding څنګه ته دی کنه اباو په سر یې دی اوس به د اندازه‌ګذاري په سر باندې او که چیرې مودیفای کې او دلته ورته چې نن بیخي دی نه وي بل دی دغه ماته اندازه‌ګذاري هغه شاوه چې داسې راغله ورته شاوه باندې ګوره دا قوس اندازه‌ګذاري کوي جاج دا داسې اندازه‌ګذاري کوي نه دغه زاویه څه ده 15 څلوېښت راځي که دا زاویه زه تغییر کړم ډایمنشن لاین مودیفای او دا ته وایم چې دا زاویه یې باید څه وي 90 درجې وي سیخ به ورته سیده سیخ به ور نه شي اوس اندازه‌ګذاري وکړه جاج انګل
د دو ځای نه دا به نوي نه راځي صحیح شو او بل دی ډایمنشن مودیفای دا هایټ فاکتور دی د دو دا مثلا دا سی قاوس دی دا اندازه گذاری دا رقم کی کنه داست دا هایت فاکتور دی دا چرا دا پاسیل لایک دی ویډیو دی پوه شئ په د دوزه بل دی ټکسټ بس دی الناس تمستوحتا تزبير دلا يقول تغالي ميدن